د 1401 هجري شمسي کال د ثور پر 8 د جهادي تنظیمونو مشران کابل ته رادننه او له کمونستانو څخه واک ترلاسه کړ. در کنار دیگر برادرای افغانی خود در راه موافقت این دولت، در راه موافقتشان در راه تامین صلح، وحدت، یگانگی، سعادت و خوشبختی افغانستان از هیچ گونه همکاری و سعی تلاش طریق نمی‌ندهد و از خدا در این راه خود توفیق آرزو می‌کنم. و من الله التوفیق. نعره تکبیر! خو له بده مرغه چې په کابل کې د جهادي ارمانونو د تحقق پر ځای په خپلو منځونو کې د قدرت سیالۍ پیل کړې چې له امله یې په هېواد کې کورنۍ جګړې پیل او بیرته مو د 1.5 میلیون شهیدانو د وینو په قیمت ګټلې ازادي په افغانستان باندې د امریکایي اشغال په ترڅ کې له لاسه ووتله. تنظیمي مشرانو چې د شوروي اشغال پر مهال یې د ولس د قربانیو په مټ د اتلولۍ نوم خپل کړی و، په خپل منځي جګړو کې د جهاد ټول ګټلي افتخارات له لاسه ورکړل او پر هغه علاوه یې د اسلامي امت هغه هیلې او توقعات چې له افغان جهاد څخه یې لرل ټول له خاورو سره خاورې کړل. د 1908 څخه چې اوس څه کم 4 لسیزې تیریږي په هیواد کې مو د سیاسیونو لخوا ډیر جریانونه راپیدا او بیرته له منځه ولاړل، خو افغان مسلمان ولس له خپلو ټولو هغو ستونزو سره چې په دې مختلفو جریانونو کې ورباندې راغلي خپل دین او عقیدې ته متحد او ژمن پاتې شول. د ازادۍ د لارې د سرښندونکو غازیانو نوم دې تل پاتې وي.